او زه تاسو ته دا وایم ژوند یو څو ورځې په پردو سوچونو یې مه خرابوه ښکلی ژوند تېر کړه څه چې در الله درکړي دا دې نه مزه واله مال یې در درکړی دی ویې لګوه ویې خوره په بچو په ملګرو په ښځه په مور پلار د الله په دین یې ولګوه چکر یې ووه مزې یې وکړه د الله بندګي وکړه دومره ټیم موږ سره نشتي چې زه ستا په باره کې او ته زما په باره کې سوچونه کې او خپل خوبونه او خپل ژوند خراب کړو سبا له به یا زه نه یم یا به ته نه نو اوس په دې مختصر ژوند کې اوس څه چل وکړو په یو بل پورې وکړو یو بل ته زړونه دغه کړو زړونه صفا ساتل زړونه صفا ساتل دا د مؤمنانو خوی دی او دا داسې اسان کار نه دی و هغه چاته آسان دی چې الله یې ورته آسان کړي او الله هغه چاته آسانوي چې څوک کوشش وکړي محنت وکړي